چې حضرت آدم علیه السلام رب العالمین دا اسمان مسره د خپل بیبي را کوز کړ، یو بل نه ډېر لرې لرې په دنیا کې په دې ځمکه کوز شو. آدم علیه السلام په دې هندوستان کې یو جزیره د سرندیب ورته وایي، هغې کې کوز شو او بیبي حضرت حوا علیه السلام په جده کې کوز شوه. کومې جامې چې ځان نه تو کړې وې نو هغه پاڼې وې. د جنت د بوټي څوک وایي چې د کدو بوټي یا هر یو چې دی د هغې پاڼې د ځان نه تو کړې وې او هغې کې د اسمان نه راکوز شو. کوزېدو سره غمونه شروع شو، تیاره، غم، تکلیف، لوږه، ناره، تنده، یخني، ګرمي، دا ټول څیزونه په جنت کې نشته او دنیا کې شته. بل د یو بل نه لرې کوز شو. آدم علیه السلام هم څوک نینې هېڅ نشته او بیبي حوا چې ده نه هغه هم څوک نینې انسان سر نشته دی، نو همدغه دوه کسه دي. الله ته جاړي او زاري کوي او دومره ژړا او فریاد یې شروع کړ چې روایاتو کې راځي د فرشتو پې رحم راغی. فرشتو الله ته سوال وکړ چې الله دا دوه کسان دي او الله تا خو د جنت نه، ځکه چې د جنت نه یو سړی وباسي، دنیا خو جیل دی. جنت کې خو هېڅ قسمه غم نشته، دلته شته. هلته رودسمادي تکلیف نشته، دلته شته. هلته خوراک مفت میلاویږي، دلته به کار کرونده کې. هلته تیاره نشته، دلته تیاره ده. هلته بسترې او خوشحاله خوشحالي ده او دلته هېڅ هم نشته، ټول غم او تکلیف. په جړا سر په دې هم چې دا څه په مصیبت کې مبتلا شم، بهترین ځای نه راووتم، دا څه په غم واوړېدم او بیا په دې هم خفه و چې الله هم خفه شو که نه، دا خو چې الله راولېږل خو د غصې د وجې نه راولېږل. نو جړا او فریاد او زاري وي. فرشتو الله ته سوال کو چې الله په دې دواړو خو رحم وکړه. او دویم د الله نه څه کلمات زده کړي وو، الله ورته په زړه کې اچولي وو چې دا وایه نو زه به رحم وکړم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الله مونږ په ځان په زور زیاتې کړی، تا وې بوټي له ګوتې موړه مونږ یوړل. اگر چې د شیطان د قسمونو د وجې د دې نه یېره وه خبره. فنسي ولم نجد له عزما. الله وایي چې قرآن کې چې دوی ورته شیطان قسمونه وخوړل چې ګورې زه درته رښتیا وایم دې بوټي له ګوتې یوسئ. د الله د هغه نوم او د قسم سره ته هغه خبره بلکل یېره شوه چې مونږ الله منې کړي یو. عزم اراده نه وه خو بس یېره شوه ته خبره، قسم یې ورته وکړل چې ته قسم خو یې لیدې نو اورېدلې نو. بهر کیف یا الله مونږ په ځان زیاتې کړې دي. وان لم تغفر لنا وترحمنا، خدایه که ته مونږ ونه بخې او الله که ته به مونږ رحم ونه کړې، لنکونن من الخاسرین، پروردګاره مونږ به نورم تاوانیان شو. څه خو شو خو نور به هم شو، خسران او تاوان کې او مصیبت کې به الله پرېږدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا دعا به کوله او دا د قرآن دعا ده او د آدم علیه السلام نه الله نقل کوي. نو چې یو سړی دا وایي چې یا الله ما په ځان زیاتې کړې دي، په دې الله ګوره ډېر زیات خوشحالېږي. اوس هم چې دنیا کې هم څوک چا سره زیاتې وکړي او دې ورشي او جرګې شروع شي او ننواتې شروع شي، نو سړي زړه نه نرمېږي. خو که دې ورغې او ده ورته دومره مو چې وروره بس ما زیاتې کړې ما معاف کړه، پټکې بیا معاف کوي. دا د دوه کسو روغه چې نه راځي که نه، نو دا هر یو ځان ته لوی وایي، یو هم ځان کمزوری نه ګڼي. یعنې که یو لږه اوږه ښکته کړه چې ما زیاتې کړې وروره ما معاف کړه، هېڅ هم نشته. او الله ته چې دی دا ووایي چې الله ما زیاتې کړې. مغفرت او رحمت پروردګاره ستا په اختیار کې دی، په دې الله خوشحالېږي. نبی علیہ السلام به یو مخصوص دعا کوله، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. دا به نبی علیہ السلام فرمایل، رب انی ظلمت نفسی، الله ما په ځان زیاتې کړې، ظلما کثیرا ډېر زیاتې مې کړې. نو نبی علیہ السلام خو په ځان زیاتې نه وې کړې، امت ته به یې اوروله چې داسې وایې په ځان مې زیاتې کړې ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت. یا الله ګناه بخنو والا بې ستا نه بل څوک نشته. ورسونه د عجزې الفاظ شو، ګناه بخلو والا بې ستا نه بل څوک نشته. فاغفر لي مغفرة من عندك، الله د خپل طرف نه را باندې بخشش را وروری، ومې بخه ته مې وبخې. وارحمني، او الله رحم را باندې وکړې. انک انت الغفور الرحیم، الله بخونکی هم ته او رحم کوونکی هم ته. ګوره عاجزي پکې راځي چې توبه دې الله ته وویستله او عاجزۍ اظهار دې وکړه، بس یقین سره دا وګڼه چې الله به دې معاف کوي او بخي به دې. نو آدم علیه السلام هم لویي ونه کړه، کبر یې ونه کړه. ربنا ظلمنا انفسنا، یا الله مونږ په ځان زیاتې کړې دي، فاغفر لنا فرحمنا، مونږ وبخه په مونږ رحم وکړه. الله ته چې
فإن لم تغفر لنا وترحم تا ونه بخلو تا رحمونک لنکونن من الخاسرین ډېر لوی تاوان کې به پرېوځو تاوانیان بشو. دا دعا کول او جړل او بی بی حوا من الله ته به جړا کول او جړل به دعا به کول او بل نه ډېر کافي لري کړه چاته جدا او چاته هندستان یو بل پسې ګرځي سو ته الله د لارې برابرای د عرفات په لوی میدان کې یو بل سره ملو معرفت په جنګلوي په دغه لوی میدان کې را یو بل په جنګل سی اطمینان حاصل شو. لکه چې دوه کس یو بل سره یو ځای په خوشاله اوسېږي یو بل نه جدا شي جدایي لا مصیبت دی بیا چې یو ځای شي جون شروع شو دواړه یو ځای شو او چې یو ځای شو دا الله ګوره دنیا د امتحان ځای دی جنت کې خو ورته وي فکلا منها رغدا حیث شئتما چې کوم ځای م خوښوي خوراک کوئ کوم ځای چې م خوښوي جنت ستاسو ځای دی دنیا کې اوس دا قصې پیسې نشته خو چې څنګه ښځه خاوند سره میلو شو او د دواړو خپل جون یو ځای برابر شو بې ځای اوس شا به خپل کاروبار شروع کړي ډوډۍ به اوس پکاري کوي ډوډۍ به څه کوم یوازې د اونو په پاڼو خو ګزاره نه کوي الله ورته دې زمیندارۍ دا چلونه وکړ غنم دا تخم شا به کرئ دا پټې دی دا سسکوره ده او صیبه دا غوی دی او دا غوا ده او دا ورپسې یوې ده دا بخور دی تکړه شه اوس هلته ما وي تیاره به خورئ او دلته به ځان له اوس پخپله پیدا کوئ دا بیماري ده ردې دغه علاج د سپیرکی به خورئ دا دارو درمل دي تږې شوې دغه اوبه دي دغه اوبه بس کې دغه غوښه ده او دا ګډ او چیلی دا به حلالې او دا به پخی اور له به کوکي ورکې محنت پکې اوس بغیر محنت نه کار نه کوي نو د دنیا دا ټول نظام ورته الله ښځې خاوند ته ښودنه شروع کړه او بیا د دواړو اولاد هم شروع شو بچیم پیدا کېدل شروع شو زمونږ په عوامو کې یو غلطه خبره مشهوره ده یو بچی به سار کېده یو ماښام دا دروغ خبره غلطه ده لکه د عام انسان چې څنګه اولاد کېږي کال کې 9 میاشتې کې دقسې به د آدم او د حوا د دواړو علیهم السلام اولاد به کېدل صرف دومره و چې برغوني به کېدل یو هلک او یو جینۍ دا ولا الله یو خپل نظام برابر کړی چې یو ځل به دوه هلکان یو هلک او یو جینۍ برغوني به پیدا کېدی نو کار شروع شو ګرونده شروع شوه کوټه ځان له جوړه کړې هغه شروع شوه او ورسره یې په بله یو شی لازم کړه الله وی زما یو کور دی هغه جوړ کړې کوم ځای جوړ کړو ځای د درته لاره ښیم نو بیت الله لی راوستل نو چې دا کوم موجوده د بیت الله جوړ دی دا ځای ورته الله وښو وی دلته یو بیت الله جوړ د دې نه مخکې دا بیت الله فرشتو جوړ کړی فرشتې په اسمان کې اوسېدل بره چې کله الله ځمکه پیدا کړه ځمکې ته فرشتې راکوزې کړې بره به فرشتو په لوح محفوظ کې د الله عبادت کو چې ځمکه جوړه شوه راکوز شو یا الله مونږ له د عبادت یو ځای راکړي د زمرودو په کاڼي کې یو بیت الله بالکل د زمرودو په کاڼي کې یو خشته ښکلې بیت الله هغه الله ورکړه وی دا یو څه او چې دا کوم ځای اوس موجوده بیت الله پروت دی دقه ځای ورته الله وکړو دا ځای ورته الله دلته کېږي فرشتو هغه کېښود وی طواف ته شروع چې کله فرشتو طواف شروع کړ عبادت یې شروع کړ بیا پیریان په مخ د ځمکه پیدا شو هغې پیریانو فساد او جګړې جوړې کړې نو هغه بیت الله ته الله یوړو هغه غونډ د زمرودو په کاڼي کې چې کوم بیت الله و پورته لاړ اسمان چې آدم علیه السلام کله بیبي حوا راکوز شو بیت الله جوړ کړې یا الله کوم ځای کې جوړ کړو وی ځای نښه درته زه ښیم جبریل علیه السلام راغی ځای ورته وښو دلته یې جوړه کړې ښځې خاوند دواړه لګیا شو ښځه ورسره په خپله خټې کوي بیبي حوا په خپله ورسره د غرونو نه کاڼې راوړي او آدم علیه السلام لګیا دی یو تیږې ږدي او بنیادونه کنی او بیبي ولا خټه ورکوي او بیت الله جوړ شو جنت نه راغلی دي نیازبین لاسونه او په هغې لګیا دی کار شروع شو چې د حجر اسود برابر شو آدم علیه السلام چې د جنت نه راته نو 10 څیزونه یې ځان سره راوړي هغه 10 کې یو حجر اسود او دا تک سپین او اعلی مزیدار لکه د پیو په شان دی نبی علیه السلام فرمایي وی حجر اسود د جنت کاڼی دی او دا اشد بیاضا من اللبن کان اشد بیاضا من اللبن دا د پیو نه زیات سپینو تک سپین خشته سودته خطایا بنی آدم بنی آدم چې ګناهګار ته طواف کوي د دې انسان دا ګناه لکه د مقناطیس ځان ته راکاږي دې سره تور شوی او د انسان د سر عمره راکاڼی خشته ښکلې رڼا به یې کوله تک سپین مزیدار چې د جنت کاڼي وي او الله ورته خولي چې ځان سره یې یوسه او بیا د عبادت دپاره به یې ږدي نه به ډولې سونی هغه حجر اسود یې راوړه او د بیت الله چې کوم مشرقي ګوټ دی په هغې کې کېښود چې کله بیت الله شریف جوړ کړ
نو د دروازې مبارکې سره اخوا کې 2 رکعته نفل وکړل. اوس هم چې خلک طواف کوي اوه چکر یې ووالې، الله ورته ووایي چې دا حجر اسود د کوم ځای ولګوه دې نه شروع کړه، تاویږي اوه چکر یې ووه، اوه چکر یې ووالې. اوس څوک هم وي دروازې سره خوا کې 2 رکعته نفل وکړه. ښځې خاوند د دروازې سره خوا کې 2 رکعته نفل وکړو. اوس هم چې څومره خلک د بیت الله طواف کوي د حجر اسود نه شروع اوه چکر یې په حجر اسود ختم کړي، او بیا مقام ابراهیم ورته وایي دروازې والا طرف ته هغې سره یا د هغې نه شاته ودرېږي، بیت الله ته مخکې 2 رکعته نفل کوي. فرشتو هم ورسره طواف کو. نو آدم علیه السلام د فرشتو نه تپوس وکړ، وایي د طواف کې به څه وایو؟ تاسو څه وایئ چې دا طواف کوئ؟ زه به څه وایم؟ وایي موږ خو د پخوا نه یو کلمه زده کړې ده او هغه وایي، هغه دا ده چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله، الله د هر عیب نه پاک دی. مونږ کې خو هر قسمه عیب شته او په رب العالمین کې هیڅ قسمه عیب نشته. نه ستړي کېږي، نه وږي کېږي، نه بیماریږي، نه وده کېږي، نه ولا تکلیف راځي، نه ولا مرګ راځي او نه ولا خوب راځي. دا د الله صفت. والحمدلله خشته چې ښکلې څومره صفتونه دي د دې ټولو مالک الله دی. ښکلې صفتونه چې تا ته کوم صفت خشته ښکاري دا په الله کې شته. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. د عبادت لایق بغیر د الله نه بل څوک نشته. والله اکبر، الله ډېر لوی دی. موږ خدا د الله نه زده کړي یو او چې د بیت الله طواف کوو دا وایو. آدم علیه السلام ورته وایي یو ټکي پکې زیات کړي. وایي هغه څه دی؟ وایي هغه دا دی چې ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. او معنی هم درته وکړم، لا حول ولا قوه د شیطان نه او د ګناه نه بچ کېدل او په عبادت طاقت دا بې د الله نه نه کېږي. لا حول نشته بچ کېدل د شیطان نه او د ګناه نه، بلکل ادې نه بچ کېدل نشته مګر د الله په ذات پسې بچ کېږي. ولا قوة په عبادت طاقت دام د الله د ذات نه بغیر نه کېږي. هغه ذات چې ډېر لوی دی، ذات هم ډېر لوی دی او صفتونه هم ډېر خشته او ډېر مزېدار دي. وایي دا ورسره زیات دا کلمات چې دي دا ډېر بهتر دي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کوم انسان په یو مجلس کې ناسته وکړي او په هغې کې غیبت وکړي، په هغې کې دروغ وایي، په هغې کې ګناه وکړي او دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ووایي، په دغه مجلس کې چې څومره ګناه کړي دا ټوله به ورته الله وبخي. او دا د فرشتو تسبیح ده. فرشتې د الله په نزد دا تسبیح وایي. او چې څوک زیات وي غریب ام فقیر ام د روزه درک منه لګي، نو چې دا کلمات څومره زیات وي هغه مره به الله مالداري. لا حول ولا قوة الا بالله. یو صحابي فرمای وی د نبی علیہ السلام سره شاته په څاروي ناستو او ما وی چې لا حول ولا قوة الا بالله. پیغمبر علیہ السلام دا کلمه واوریده، وی ما ته وی چې دا خو د جنت د خزانو خزانه ده. او لا حول ولا قوة الا بالله د درش پیتو بیمارو علاج دی. د څومره بیمارو علاج دی؟ درش پیتو. او په دې درش پیتو کې راکوټې بیماری دا ده چې هغه غم چې د هغې چاته پته نه لګي چې دا د څه د وجې نه راغلی دی. هغه غم چې د هغې سبب نه معلوم، دا پکې وړه بیماري ده. د درش پیتو بیمارو علاج لا حول ولا قوة الا بالله. نو دا ورد ډېر کوئ. سبحان الله والحمد لله ووایه لغوندې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. دا ډېر بهتر ورد دی. ګوره سبحان الله پکې راغی، الحمد لله پکې راغی، الله اکبر پکې راغی، لا اله الا الله پکې راغی، لا حول ولا قوة الا بالله پکې راغی، دا الله ښکلي صفتونه العلي العظیم دا پکې راغلی. خامخا شواروس کې یو 200-500 کرته لازمن وایي. ډېره لویه فایده ده پکې او رب العالمین پې ډېر زیات خوشحالېږي. او زنانو ته وښایه ګور نارینه په عبادت کې دومره تکړه نی لکه زنانه چې په عبادت کې څومره تکړه. نو که تاسو دا زنانو ته وښوله او زنانو یې شروع وکړه نو چې هغوی یې وایي او څومره ثواب یې کېږي د هغې هغه به نه کمیږي او د هغې عمره به تاسو له الله درکړي. نو آدم علیه السلام د بیت الله نه طواف شروع او دا کلمات به وي. دی خو بچي پیدا کېدل شروع شو، زمینداري شروع شوه، کاروبار شروع شو، جامه جوړول. جامه هم نه به پاڼې ته وکړې وې، الله ورته چل وښو چې دغسې به اوس پنبک به کرې، هغه پنبه به زرغونېږي، هغې نه به بیا سیی به په سرخه باندې دانې وباسې. سرخه ده که بل شی دی پخوا چې به یې تېسته علاجي، په علاجي به دانې وباسې، بیا په سرخه به د هغې نه تارونه وباسې، بیا به سپنسي جوړی او د هغې نه پس به بیا ځان له جامه جوړی بیا به اغوندي.
دا ټولې قصې پسې په غریب باندې په تکلیف سره دا شی لازم شي او زمینداري به هم کوي. ټول نظام په دې دواړو راغی. ځکه خېټه د ډوډۍ غواړي، کوټه جوړول دي، دې خوا جامه جوړول دي، د اور او د پخلي قصې پسې دا هر څه ورته رب العالمین وښودل او په هغې کار شروع کړه. اخوا د عبادت چلې ورته وښو چې شابه 80 حجونه آدم علیه السلام، یو روایت کې 40 راځي، په بل کې 80 راځي چې 80 خو یې حجونه کړو. حج له به باقاعده د بیت الله خواله راته شروع کړل، عبادت هم شروع شو، بچی هم پیدا شو. د الله امتحانونه او ابتلاعات شروع شو. قاعده به دا وه زمونږ په شریعت کې خو د رور او د خور په منځ کې نکاح نه کېږي. اوس هغې کې خو بل څوکونه بغیر د رور او د خور نه ټول رونه خویندې. نو الله دا یو نظام ورله جوړ کړ چې د کم هلک او جینۍ برغونه پیدا شي، دی به یو بل سره نکاح نه کېږي. نو چې یو کال به کم هلک او جینۍ پیدا شو نو هغې له به یو بل سره نکاح نه کېدله، او چې بل کال به کم هلک او جینۍ پیدا شو نو د یو کال هغه جینۍ به د بل کال هغې هلک سره کړه، او د هغې کال هغه جینۍ به د دې بل کال هلک سره په نکاح کړه. اتفاق داسې وشو چې د آدم علیه السلام یو زوی پیدا شو چې هغه نوم قابیل و، دا مشر و. هغه سره یو خور پیدا شوه، ډېره خوبصورته خشته مزېداره وه. بل کال یې بل زوی پیدا شو، د هغه نوم حابیل و. هغه سره چې کومه خور پیدا شوه نو هغه هغسې ښکلې نه وه لکه هغه بله چې وه. چې کله لوی شو الله به زر 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 غونول، زر زر به لوېدل. چې کله لوی شو نو آدم علیه السلام د خپل شریعت مطابق دواړه زامن کېنو. بچې قابیل تا سره چې کومه خور پیدا ده دا به ستا د هغه بل لور حابیل ته په نکاح کوو، او حابیل سره چې کومه خور پیدا ده هغه تا ته په نکاح کوم. قابیل وی نه بابا داسې چېرته کېږي. ولې بچې؟ وی دا خو زما خور ده، دا زه خپل دې بل لور له نه ورکوم، دا ما سره برغونې پیدا ده او دا زما حق ده چې دا زه په نکاح والم. حابیل پیش او خپله خور یې پیش، ما ته به خپله خور په نکاح کېږي. آدم علیه السلام وی نه بچې دا دې څه ووې، دا خو د الله حکم دی، د الله په قانون کې ستا سره چې کومه برغونې خور پیدا ده هغه تا ته نشي نکاح کېدلی، تا ته به د حابیل خور په نکاح کېږي. نه نه بابا داسې نه کېږي، دا ته ما سره زیاتې کې، زما خور ده او ما سره پیدا ده او خشته ده، او د حابیل خور هغسې ښکلې نه ده، د هغه نه په آدم علیه السلام خو د خدای حکم و، لیکن د دوی د زړه د تسلۍ دپاره ورته یو ټکې وویل، وایي داسې کار وکړې دواړه خیرات وکړې چې د چا خیرات قبول شو هغه به په حق وي، او که د چا خیرات قبول نه شو هغه به په ناجیز وي. نو خیرات هغه زمانه کې د خیرات د قبلېدو یو خشته نښه وه. دا د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د زمانې پورې دا نښه وه چې چا به خیرات وکړو نو هغه به یې په یو غر یا یو غونډۍ باندې کېښود، نو اور به راغې بل به شو هغه به یې وسوځو. دا به د قبلېدو نښه وه. او که اور به رانغې او هغه خیرات به یې ونه سوځو دا به د نه قبلېدو نښه وه. نبي علیه السلام فرمایي وی په موږ د الله ډېر لوی رحم دی. وی د پخوانو امتونو د خیرات د قبلېدو به دا نښه وه، خیرات به یې پخپله نه خوړو، اور به راغې نو بل به چوپې نو اور به وسوځو. او د الله رحم دی زمونږ خیرات اور نه سوځوي، هغه مونږ پخپله خورو. دا د نبي علیه السلام کرم چې څوک خیرات وکړي یا پخپله وخوري یا په بل مسلمان وخوري، د هغې خیرات به هغوی نه خوړه اور به سوځو. وی ښځه ډېره ښه ده. نو حابیل د ګډو چیلو رمې به چلولې، او قابیل چې دی ده به زمینداري کوله، غنم جوار به یې کرل، یو ته هغه ډیوټي په غاړه کړی او بل ته بل. نو صاحب دا حابیل لا په دې خپلو ګډانو کې خشته ښکلې ګډو کته او هغه حلال کړ. وی یا الله که زه په حق یم نو زما دا خیرات او دا قرباني قبوله کړي. هغه یې راوړو د یو غر د پاسه یې کېښود. او قابل دا چې کوم د پلار نافرمانو داسې بېکاره غوندې څښا غنم راوړل، کوم چې مونږ خلک اوس تاسو خلک په زکات کې کوم غنم ورکوئ، د ګونډي او د هغه بوسو او د هغه جمدرو ډک. هلکه وی دا وی د خیراتي جومات دی یوسه استاد دی یوسه استاد د غنم د تریچل چې هغه کوم کې ګونډې پروتې که نه هغه پکې ګډ وډ کې استاد دی یوسه، استاد د چج والو ډېر تکړه دی هغه له یوسه. دا زمونږ د خلکو ظلم او زیات دی. یو استاد ده چې ته چا خیراتي شی راوړی، چې خیراتي شی یې راوړی نو هغه کېښوده ته یې کېدل. هلکه وایي تاسو چې ته په عمر کې خیرات نه کړی نن خو دې راله په کاسه کې خوراک راوړه، دا د ټیکري کاسه کې راوړه. تېره وایي مور مې راکړه نو وایي دا سپي جوټه کړی، ماشومان خوال وایي که نه
ماشوم ته چې څوک ورونه وي ته وایي چې نشته، وی پلار مې وایي چې نشته. ماشوم خو هر سال وایي وی دا سپي جوټه کړی نو مور مې چې جومات استاد دی یو استاد له غوسه ورله چې ټس شوه کاسې ځمکې راوبروله ماته شوه. ماشوم په ژړا شو، په چغو شو، په ژړا شو. استاد ورته وی بچې ولې ژاړې؟ دا څه دونه قیمتي کاسه خو نه معلوم د سپي جوټه راوړه اوس لا ژاړې هم. وی او زمونږ د سپو د ډوډۍ هغه کانډول هغه دې مې راله مات کړ. خوراک هم سپي جوټه کړي او چې بیا په کومه کاسه کې راوړي نه هغه هم د سپو د خوراک هغه کاسه وي. ځکه خو خدای په موږ ډېر مهربانه دی که خلک وایي غنم خراب وشو او غنم بېکاره دي. نو زکات موږ ډېر ورکوو چې دا خشته غنم وراله پیدا کړي. ګلی ووالو، بارانونه ووالو، غنم کم شو، 15 منه وشو او 6 منه وشو، جرب به موږ ته 6 منه چې به کېدل څونه زکات ورکړي خلکو ورکوو. اوس چا ورکوو؟ نه ورکوي. الوچې بله مات څوکي زموږ باغ وجي ټول باغ ګلی و، یو دانه الوچه پکې پیدا ونه شوه. مې څو کالیټه به دې پکې عشر ورکوو. زکات څوک نه ورکوي، عشر نه ورکوي، د خدای قهر او غضب نازلېږي که او ګوره د قرآن وینا ده یمحق الله الربا ویربي الصدقات چې سود څوک کوي نو هغه خدای بربادوي هغه مال، او چې زکات او صدقه څوک ورکوي رب العالمین هغه مال ورته زیاتوي. نو صاحب قابل هغه څخه او خراب غنم راوړل او په غر د پاسه یې کېښودل. یا الله که زه په حق یم زما د آخرت قبول. آدم علیه السلام ته پته و چې قابل په حق نه دی او حابیل په حق دی. دی د دوی د زړه تسلۍ لپاره کول. اور راغی او د حابیل هغه ګټ چې هغه یې وسوځو او د قابل هغه قرباني قبوله نه شو. پلار ورته وایي آدم علیه السلام، مور ورته وایي بیبي حوا بچې قابله مه کوه د خدای نه ویرېږي. پته راته ولګېده چې حابیل په حق دی د هغه قرباني قبوله شوه ستا قبوله نه شوه. وی نه بابا داسې نه کېږي، زما خور ده او زه به ورسره نکاح کوم. او حابیل پیش او خپله خور یې پیش. حضرت آدم علیه السلام راغی بیت الله له چې راشه د خدای کور له به لاړ شم، ثواب به وکړم د الله نه به سوال وکړم چې یا الله زما دا زوی قابل په سمه لاره کې. دا خو ډېره لویه ګناه ده چې خپله خور سره نکاح منه ده او دی یې کوي. دی راغی حج له او هلته کې قابل پړه کې سوچ وکړو، شیطان خو ورته وسوسه اچوله. شیطان خو الله تعالی ته بړې والې او قسمونه یې خوړل چې ستا د دې آدم اولاد به مانه یو هم بچ نه پاتې کېږي. هغه خپل کار شروع قابل ته ویې داسې لوبه وکړه چې دا رور دې مړ کا مخه به درته اوزګاره شي. اوس خو ستا خور ده نو پلار دې وایي چې هغه له بیا ورکوي چې هغه مړ شي نو ته به یو په یو پاتې شي، نو بیا به ستا خور تا ته پاتې شي که. اوس هم داسې خلک کوي، بعضې سړی پلار مړ کړي راشه بس مړی که آخرت ته به ورسې میراث به درته پاتې شي. رور دی راشه مړی که سبله سره په میراث کیسې اخلي بس بېغمې که. راشه پلار دی بېغمې که سره الله الله کوي، بوډا دې ټوخېږي ډوډۍ هم رانه خوري او لا په مال یې بېله خېټه اچولې ده چې زر قبر ته لاړ شي چې هر څه دمه شي. دا قصه اوس هم روان دی. چل وسوسه یې په دې زړه کې ورته واچوله چې آدم علیه السلام راغی دی ورته ویې رانېغ شو پېښ وروره سم شه ګورې زه پېښه او خپله خور دې پېښه او زه پېښه او زما خور پېښه او که نه سمېږي وجنم دی. او ته څه وایي په جواب کې لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. وی که ته لاس راوږدې او ما وجنې بلکل مې مړ که زه چرته تا نه وجنم، ته مې مړ که او زه راپسې چاړه چاکونه رالم. ولې الله نه یېرېږم. هغه الله چې د ټول مخلوق رب دی. غټه خبره ګورې د ګناه نه چې بچ کېږې د الله یره ده. الله یې زمونږ په دې زړه کې خپله یره پیدا کړي. قسم دی که په بله طریقه هېڅ څوک هم سم شي تر څو چې د انسان په زړه کې د الله یره نه راغلي. موږ ته پوره پته ولګېدل دا سرکاري دا غټ غټ افسران او دا عمله یره په بدلو پې دا زړه زمونږ ستړی شو، په مینت ورته ستړی شو، په سسپینډ کېدو پې دا زړه ستړی شو. خو چې په سر یې ولاړې کار به ټیک کوي، که ته اخوا چې نو هر سر وانه ټول هر څه په بډه کوي. یا خدای دې خلکو سره څه کوي چې د الله یره یې پړه کړي. قسم دی که وزیر اعظم څوک ټیک کړي او صدر یې ټیک، غټه خبره د الله یره ده. د الله یره خدای پاک زمونږ په زړه کې خپله یره پیدا کړي. دا ډېره لویه خبره. ما ته بل یو افسر خبره کوله، وي یو ځای کې م چاپه واله د مسالو والا په دوکان په پېښور کې وی 4 بورې مو سره د خرو پچې ګیرې کړې، د خرو پچې 4 د ګډو 4 بورې پچې د ګډو مو سره هلکه په پچو څه کوي. وی دا میده کولې په مساله کې ګډول واره څه کوي. اوس میل باندې د وړو په میل چاپه ووهو. وی چې ورلو دا ټولې سړې ډوډۍ وي، سړې ډوډۍ نه دا سړې ډوډۍ میده کول چې د ګډو د چیلو پچې میده کوي ظالمان. او هغې نه او دا قیمتي مسالې چې دا غټ غټ خشته خشته ډبي دي او دا مزېدار او ته ورته ګورې دننه پکې د اسپو او د خرو خاشونه پرات. دا مسلمان به خدای نه تمه کوي چې ما به الله وبخي.
ورشه په پیښور ښار کې وګوره څومره چلکي دي رنګونه ولا ورکوي نه ورکوي د بوس او دا چلکي رالی او صاحب مګي او رنگونه دي او رنگونه دي او رنگونه دي او رنگونه دي او صاحب هغه خرڅي او خشتار کې دا پلان کې چې وډنګره چې اشتهارونه دي هغه چې ټول چلکي رنگونه پکې چول دا قوم به د خدای نه تمه کوي چې ما به الله وبخي پیسې ګټي ظالمه الله نه یریږي خدای له بنور دی قبر له دنیا کې به پیسې وګټي او چاله ګټي پاتې کېږي د ظالم آخرت دې خپل تباہ کړ یریږم هغه الله چې د ټول مخلوق پروردگار او پالونکی وی خطر الله نه یریږي او زه خو دې برابروم درس یا ولا ورک او خپل لوري مړ قابل لګي چې حابیل مړ دلته کې حضرت آدم علیه السلام راغلی به حج نو واپس دعاګانې وکړلې چې واپس راځي چې ګوري او بوت لاسه چې تورې دي ښه تاریخ بوی کوي مالګې جنې دي دی خوا ګوري بوټي ته یې لکه دا خو چې وختي راتلم خو ټولو بوټو کې میوه څه کې میوه نشته څه کې ازغري خو په یو کې نو د چا میوه ترخه ده بقایانه شوګي وایي خو ترخه او مخکې خوږه جبریل څه چل انقلاب خو راغلی دی خو چې څه انقلاب جبریل علیه السلام راغی آدم علیه السلام ته تپوس وکړو په دې ځمکه کې په انقلاب راغی ولې څه چل شو بله اوبه ترخې دي تورې دي بوی کوي بلا بوټي دي میوه پکې نشته ډېر بوټي دي چې هغه میوه ترخه شوې ده دا څه چل شوی دی یا والله په قهر شوی دی الله ولې په قهر شو هغه خو د الله قهر لیدی وی دا ستا هغه یو ځای لګي شو بل یې مړ کړ قابل لګي شو حابل یې مړ کړ الله په دومره غوسه شو دومره په قهر شو چې 3 حصې دریاب ښودله ترېف کړ بلکې د هغې نه زیات او د بعضو اونو نه میوه ختمه کړه بعضو له میوه ترخه کړه بعضو کې ازغي او غنې پیدا کړې په چغو سر شو آدم علیه السلام زوی او کړ اوس زوی له چل نه ورځي رور چې مړ کړه اوس چل نه ورځي رور سره بس کو اوس به مې پلار راځي به خبرېږي د سره به کوم څه توګې کله یو خوا ګرځي کله بل خوا ګرځي کله یو قوړي کله بل قوړ یو قارغه راغی دوه قارغان په جنگ شو بل سره یو لګي شو بل یې مړ کړ نو چې هغه کم قارغه او دی ورته اوس ګوري چې قارغه مړ شو نو دی بل قارغه په ځمکه کې لتې والې او په وزر هم خاوره اخوا کوله بیا په مخوکه هغه قارغه راوسته او پکې کېښود او خاوره یې پې ورواړولې اوهو دومره خو لاټي بر نه سیمه چې رور مې مړ کړ او دومره کمزور یم چې بیا د قارغه زیات کمزور یم قارغه له د رور د خقولو چل ورځي او ماله دا چل هم نه راته نو بیا کنده وکنستله هغه رور یې پکې ښخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دنیا کې لومبې قتل او د قتل ایجاد قابل وکړه تر قیامته پورې چې څومره خلق قتلونه کوي او د قاتل څومره ګناه کېږي د ټولو قاتلانو ګناه چې یو ځای کې دا ټوله به الله په قابل ورباږي ولې ځکه لومبې د قتل بنیاد د کېښود اوس هم چې د ګناه بنیاد چا کېښود هغه ګناه چې وروسته څومره خلق کوي د هغې خلکو چې څومره ګناه کېږي دومره به په هغه سړي وربار کېږي چې چا د دې ګناه بنیاد یې د مسلمان قتل ډېره لویه ګناه ده الله دې مساچي ډېره لویه ګناه ده ډېره زیاته رب العالمین احسان وکړه دلته کې خو د زوی قتل رور قتل کړه هلته الله آدم علیه السلام له بل بچی ورکړ شیس علیه السلام د حابیل په ځای ولا الله خشته بل زوی ورکړ حضرت شیس علیه السلام او هغې شیس علیه السلام د رب العالمین پیغمبري م ورکړه پیغمبر او آدم علیه السلام 980 کاله په دې ځمکه کې تېر کړل 980 کال ډېر بچي پیدا لونه زامن د هغې اولاد نوسي کړوسي د هغې اولاد دا ورته الله وښول بس یو هلک او جینۍ به په یو کال کې پیدا کېدل او د یو کال هغه به بل سره ولې نکاح تړل داسې به خشته ښکلې لوېدل لکه زمونږ ماشوم چې په ورځ کې په میاشت کې څومره لویږي به په ورځ کې هغسې رب العالمین هغې له دغه ورکوله نشونما ورکوله او لوېدل به 980 کاله چې تېر شو د هغې نه پس حضرت آدم علیه السلام وفات شو او کم ځای خښ دی نو د خلکو علماو پکې لوی اختلاف دی څوک وایي بیت المقدس شام کې دفن او څوک وایي نه هندوستان کې هغه جزیره کې دفن دی توره ځای چاته هم نه دی معلوم څوک وایي یو غر دی لوی غر په دمشق کې د هغه غر خوا کې دفن دی لیکن الله ته علم دی چې آدم علیه السلام کوم ځای دفن دی دغه رنګې بیبي حوا د هغې هم پته نه لګي په جده کې یو مقبره ده زه وله ورغلی یم په خپله مقبره حوا ورته وایي او دیوال ته تاو دی په جده کې لوی اوږد قبر دی څوک وایي چې حوا بیبي دلته کې دفن ده لیکن پوره یقین نه دی معلوم الله ته پته ده چې به کوم ځای دفن حضرت آدم علیه السلام نه خو الله نسل شروع کړه د بیبي حوا نه الله نسل شروع او دا نسل تر قیامته پورې روان دی دنیا الله باده کړه ابلیس چې کله اسمان نه راکوز شو درې واړه خدای راکوز کړل اهبطوا قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دې په دریاب د پاسه راکوشو چې په دریاب څنګه راکوشو نو حرامي کې خو خپل شیطانت پروت دی نو یو کب په دریاب کې ټوپونه وال کب ته څه خوشحالي کې کله لکه ترنګ یو خوا ټوپ یو کله بل خوا ټوپ وی اوس به پته ولګي ولې وی انسان الله پیدا کو دنیا ته راولېږه او ستا ښکار به کوي غوښې به دې خوري وی ښه تاسو پک څخه مخته شوم کب په منډه لاړ بل ملګري ته الوي وی دغسې لوبه وشوه. مولانا عبدالحی صاحب لیکلي په نفع المفتي والسائل کې وی د کب نه خدای جبه واغېسته چې تا ولې شیطانت کو فورا دې بل ملګري ته الوي د کب جبه نشته الله ته په دې وجه جبه واغېسته. په شیطان خپل نوم عزازیل او عزازیل او دې د پیریانو د نس نه دی. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي کان من الجن ففسق عن امر ربه دې د پیری د ذات نه عزازیل خپل نوم او چې کله دې لعنتي شو بس ابلیس نوم ورته کېښودی شو الله ورته ابلیس نوم کېښود. ابلیس معنا څه ده؟ د الله د رحمت نه او د الله د فضل نه ناامید او مایوسه دی. ګوره د آدم علیه السلام نه رکوټې غوندې غلطي وشوه او فورا توبې وباسي او جاړي رب العالمین ته تر مرګه پورې او د دې بدبخته ګناه وکړه لویه غلطي یې وکړه ډېره لویه نو چې کله ته الله تپوس وکړو نو بدبخته له پکارو چې سجدې لګولې وې که نه چې ما نه غلطي وکړه معافي غواړم لیکن څه وایي نا خلقتني من نار وخلقته من طین زه دته سجدې لګو لاړ بدبخته کبر وکړه لویي یې وکړله رب العالمین ذلیله کړي. د هغه هم بچي پیدا کېږي او داسې بچي پیدا کېږي دی اګی چې اګی دا شیطانان او هغه اګی د خپل ترخ کې ګرځئ او چې کله هغه خپل ټیم پوره شي نو ویې غورځئ د هغې نه بچي پیدا شي او د بچو د نسل یعنو څه پته نه لګي د هغه بچي هم څه د کروړهاو نه زیات دي د وربونو نه چې زم د دې نه هېڅ اندازه یو الله ته پته لګي بل چا ته پته نه لګي او تخت په دریاب د پاسه پروت الله ته اوس قسم خوړلی دی چې زه به د آدم د اولاد نه پرېږدم د هر طرف نه په حمله کوم مخې نه د شا نه د بره نه د ښکته نو اوس بچ کېږي به ته پس لوی مصیبت دی بلا ده قسم دی کم وسوسې او کم چلونه چې دی خبیث له ورځي او کمې طریقې ګوره الله له دوکه ورکوله الله ته وایي وی تا خو زه ذلیله کړم سپیره دې کړم خو یو سوال مې قبول کړه الله وی وایه قبلوم دې څه سوال وی خمال الله ژوند راکړي الی یوم یبعثون هغه وخت پورې ژوند راکړي چې خلک د قبرونو نه پاسي ګوره چل یې کو چې مرګ نه به بچ شم خلک قبر نه پاسي هغې پورې ژوند نو چې مرګ نه بچ شم نو چې مرګ چاله را نشي نو نه ولا جنت شته او نه دوزخ شته دا مرګ یو حوالات دی په سړی حوالات تېرېږي د هغې نه پس یا بری شي او یا جیل ته ځي مطلب دا و چې د جنت خو بیا سم قسمت کې نشته خو چې مرګ نه بچم دوزخ نه خو به بچ شم که نه نو الله له څوک دوکه خو نشي ورکولی الله وایي ټیک ته سوال دی قبلوم او ژوند به در کوم خو الی وقت الیوم المعلوم یو خاص ورځ ده چې په هغې د خلکو نه سو باسم ستا نه به هم پې سو باسم دومره لوی ژوند وله الله ورکړی الګیا د خپل شیطانت کوي او انسان له الله پیغمبران او کتابونه راولېږل د الله حکمونه ورته رسوي پس به بچ کېږي د شیطان آسان چل درته ښیم یو هر وخت کې په زړه کې د الله یره وساته دا اړه کې راوله چې الله ته په ما قادر هر وخت ما رانیوې شي الله هر وخت د ما نه سیستی شي. دویم کبر او لویي مه کوه چې کبر لویي ونه کړي او دریم اعوذ بالله وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کله غصه شي او قار در هغې هم دا وایه چې کوم سړی غصه چې نبي علیه السلام فرمایي دی اوبوس کي یا په ځمکه دې کښېني او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې ووایي بس غصه به ترې ختمه شي او دا ما چې کم دم درته وخو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا لا حول ولا قوة الا بالله د شیطان ډېر لوی دم دی او سهار وخت چې یو انسان دا سل کرته وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یادم دې که نه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اذا سل کرته څوک سهار وایي په دغه ورځ به د شیطان نه خدای بچ ساتي د ده عبادت به د نور ورځو د عبادت نه زیاتي الله به د شیطان نه ساتي نور به د الله په فضل بچ کېږي. نو بهر کې خبره مې دې پورې کول چې ګوره آدم علیه السلام راکوز شو توبه ویسته او الله ته یې جړه وکړه الله معاف کړه مونږ له هم پکار چې الله ته توبه وباسو هر وخت کې مونږ خو ګناهونو نه ډک یو توبه وباسو الله ته جړه وکړو او دا کلمات چې مې درته وي دا وایم د شیطان نه به هم په الله محفوظ ساتي او کبر او لویي به نه کوئ او په ځان کې عجزي به پیدا کړي
هغه کار به کوئ چې په کوم الله خوشحالېږي، لکه د قابل غوندې کار به نه کوئ چې الله پرې خفه کېږي. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے په 165 نمبر کیسټ کې تاسو د حضرت آدم علیه السلام واقعه واورېده. دا واقعه په 2 کیسټو کې مکمل شوه. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. ورونو خبره مې دې پورې کوله چې د آخرت زندگی یو سړي ته را مخکې شي، د قیامت هغه لویه ورځ، بیا خواهشات د ده نه هېر به الله به بیا را د مخکې ولاړ. بایزید بستامي رحمت الله علیه لوی بزرګ تېر شوی دی. د ده په علاقه کې یو ډمه وه او بدعمله ډمه وه. خلک به راتلل او دا بدعملی د بازار ګرم. بایزید بستامي رحمت الله علیه ته چا وویل چې یاره ستا په دې کلي کې ستا په دې علاقه کې خو ته خبرې یو ډمه راغلی ده، هغې د ډمتوب او د نارواو بازار ګرم کړی دی او ټول خلک یې په نارواو کې مبتلا کړي دي. بایزید بستامي رحمت الله علیه خو پوه شو که زه اوس ورځم او دې ښځې ته څه نصیحت کوم، خو زما نصیحت نه مني، خو پیسې ګټي. که خلکو ته نصیحت کوم نو عموما خلک د نارواو ملګري ډېري د رواو کمي، خلک به مې ونه مني. نو دا بزرګان دا نیکان خلک چې وي که نه هغوی له خدای یو فهم یو پوه او یو فراست ورکړي. راغې مازدیګر ماسپښین کې و د هغه ډمې د دروازې مخې ته کېناست، یعنې ما دې ځان ته واچوه تسبیح چې داسې ماښام ماسخوتن شو نو ډمه خپل نوکر ته وایي وایي نن خواړه څوک رانلل. نور کله خو په موږ دومره رشي چې خلک نمبر یې اخلي، چاله د یوې ورځې نمبر ورکو، چاله د بلې ورځې نمبر ورکو، چاله د بلې شپې نمبر ورکو. نن غواړو څوک راښکاره نه شو. ته ورشه وګوره خلک څنګه نه راځي. نوکر چې لاړ ویې کتل بایزید بستامي رحمت الله علیه اوس د دروازې مخې ته مصله غوړولې ده په منځه ولاړو. اوس خلک چې راځي او بایزید بستامي ته ګوري نو تښتي. بیا هم د دې نیکانو خلکو ظاهر کې خلک یو پورې خیال ساتي، که د زړه نه هر څنګه خو ظاهر کې یو سړی مخ لحاظ ساتي. خو چې کم سړی زناکار او ډم راځي او داسې ګوري چې بایزید بستامي دی نو په سر سادره چې یو تښت، یو بل راځي هغه هم په سر سادره چې یو تښت. نوکر دې ډمې ته وایي سردار څوک به راشي؟ وی ولې؟ وی بایزید بستامي رحمت الله علیه راغلی دی سر دروازې مخې ته مصلا چولې ده او جانماز یې چولې دی او منځونه کوي تسبیح وړی. او چې څومره زناکار او غلط خلک په غلطه اراده راځي چې دته ګوري واپس کېږي. نن خو د دوکانداري هغه خرابه کړې ده. اډمه غوسه شوه چې دا خو واقعي زما دوکانداري برباده کړله او دا خو زما کسب دی، زما ژوند دی، او دا خو که سبا هم دې کښېني او بل ورځ هم دې کښېني خو زما کار خرابېږي. نوکر ته یې وشه دې زبرګ ته ووایه چې زموږ دروازې نه ځه، ته دلته زموږ دروازه کې څه کوې؟ که ته څه مونځ کې اودس کې یا ذکر و اذکار کې یا خپل کور کې کوه جومات کې کوه. دا جومات خو نه دی، زموږ ټول نظام او ټول کاروبار او دوکانداري خرابه کړه. نوکر چې راغی بایزید بستامي رحمت الله ته ودرېدو چې زه خو خپلې مشرې راولېږلم او هغه وایي چې تا زموږ ټول کاروبار او دوکانداري خرابه کړه. خلک راځي او موږ ته پیسې اخلو او ته راغلی زموږ د دروازې مخې ته ناست او تسبیح اړی او منځونه کې دا عبادت که ته کوې زموږ د دروازې مخې ته څه له کښېنې یا جومات کې کښېنې یا خپل کور ته ځه. بایزید بستامي رحمت الله علیه خو چل جوړه ورته هوښیار انسان و. وایي ستا مالکه څه وایي؟ وایي زما مالکه خو دغسې د هره شپه یو کس راځي او د هغه نه 100 روپۍ 50 روپۍ 1500 چا سره چې څه جوړه شوه هغه اخلي. وی په دغې خبره ستا مالکه چې نن هغه د کاروبار پیسې بندې چې څوک رانلل. وی نن زه راغلی یم که نه، نن به زه پیسې درکم. نور کله نور خلک راځي، نن زه راغلی یم. ستا د مالک مقصد پیسو کې دی که خلکو کې دی؟ که خلکو کې مقصد یې خو چې د قاسم، او که خبره په پیسو کې نو نن چې دغه مقصد د خلک هره شپه راځي نو نن زه هغې نه راغلی. نوکر لاړ او هغه خپل سردار ته وایي چې صاحب بایزید بستامي رحمت الله علیه خو مونږ زبرګ د نیک سړی دی خو په دغه غلطه اراده راغلی دی، هغه هسې مصلی او جانمازه چولی دی، نیت کې خو د هغه فرق دی. وی څنګه؟ وی هغه هم دې له راغلی چې څومره پیسې خلکو نه اخلي هغه به زه درکړم او بېګا له به زه ستاسو کره شپه وکړم. وی بس زمونږ خو پیسه کې غرض دی، یا دی او یا بل. وی ورته چې راځه. بایزید بستامي رحمت الله علیه ورغی چې کور ته ننوته. اډم هغې ته هم دقه خبره کوي چې صاحب زمونږ خو غرض پیسو کې وي، که ته پیسې راکړې نو ته شپه تېره کړه مونږ سره، که ته نه راکړې نو ته بیا بل څوک به راځي. بایزید بستامي رحمت الله علیه بس زما هم دغه غرض دی، ستا غرض پیسو کې دی، ها څونه پیسې دونه پیسې زما د شپې کېږي ها دا وخت چې پیسې وله ورکړې. نو بایزید بستامي رحمت الله علیه ورته وایي ښه اوس زما ستا فیصله پوه شوه، نن شپه ته ځمې او زه ستیم. وایي او بلکل. نو تا ته پته ده چې مونږ نیکان خلک یو، مونږ چې هر کار کوو مونږ یې په اودس کې کوو. که مونږ نیکي کوو او ته مخکې اودس کوو، که مونږ ګناه کوو نو ورله مخکې اودس کوو.
نو ما ته چې دا ګناه کوو نو مخکې به اودس کوو، زه به اودس وکړم ته به م اودس وکړې. هغې ویل دا ستا خوښه که اودس را باندې کوې که غسل را باندې کوې که هر څه کوې، اوس تا ماله پیسې را کړې، نن ستا ټیکهداري ده چې څه دې خوښې کوه. اودس دم وکړه هغې م وکړه. بیا ورته وایي وایي ښه داسې کار کوو چې دا ناروا خو هسې م کوو، زه راغلی یم دی خو مونږ یو 2 رکعته نفل کوو چې د دنیا څه کار زه کوم نو زما دا عادت دی چې د هغې نه مخکې 2 رکعته نفل کوم، که ښه کوم که بد کوم. اودس وکړم 2 رکعته نفل وکړم، نفلو نه پس بیا که ګناه کوم او که نیکي کوم خو مخکې خو خدای ته ودرېږم که نه، نو زه هم 2 رکعته نفل کوم ته هم 2 رکعته نفل وکړه، هغې نه پس به سره ګورو. اډه مو وویل صاحب دا خو ستا خوښه ده، که 2 نه 4 را باندې کوې که 10 کې نن ماسخوتن نه سهار بانګه پورې زه ستا یم، که هر څه دې خوښوي بس تا پیسې را کړي دي، نن شپه ستا ده چې څه دې خوښوي هغه کوه. وایي ښه 2 رکعته نفل کوو. نو دا ډمه ودرېده مانځه ته او باید بستامي رحمت الله علیه شاته ودرېده، والله ته لاس خور کړل. وایي خدایه زما خو دغه وسو چې د زناکارۍ نه مې تا ته ودروله، دغه مې وسو چې مې د پلیتۍ نه پاکه کړه او اودس مې پرې وکړه، بیا مې دغه وسو چې خدایه د بدعملۍ نه نن شپه که زه نوم راغلی بل چا سره به دې بدعملي کوله، خدای د هغه بدعملۍ نه مې ستا دربار کې او ستا حضور کې ودرول، اوس باقي ستا خوښه ده که هدایت ورته کوې او که نه کوې، نور زما کار نه دی. واتی زما خو دغه کار چې تا اوس د دین خبرې بیان، اوس د مټه خو تا نشم نه ویلی چې راشه شابه اوس دا نیکي شروع، زما خو دغه کار دی تا ته وایم چې دا ناروا مه کوه، دمتوب مه کوه، ګناه مه کوه. اوس تا خو د مټه نشم نیولی، د مټه کار خو زمونږ نه دی، خو د حکومت کار دی چې اسلامي حکومت دی. ما علینا الا البلاغ، انسان باندې صرف د دین رسول لازم دی، مناول او په زور باندې په سړي نیکي کول او په زور د ګناه نه منې کول دا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر والا کار دی، کوم چې د بادشاه طرف نه مقرر دی، زور د هغې کار دی. زموږ خو د مینت خبره تذکیر او نصیحت او وعظ ورته وایي، ملا به درته وعظ کوي، تذکیر به کوي، نصیحت به درته کوي، نیغه لار به درته ښیي، زاري به درته کوي. اوس منې ستا خوښه ده ګټه دې ده، که نه منې ستا ناخوښه ده تاوان ستا دی. نو باید بستامي رحمت الله علیه خدای ته لاس اوچت کو، ویې ژړل الله وی د نجاست نه مې پاکۍ ته راوسته او خدایه د زناکارۍ نه مې تا ته ودروله، باقي ته پوه شه خدایه دا پوه شه، که ته اوس ورته نور هدایت کوې ستا خوښه ده که نه کوې ورته زما دغه وس و، ته مسله مې درته خدایه ودروله. دا دعاګانې کوي ډمه چې په مانځو درېده د خدای رحمت متوجه شو ورته، په دې زړه کې سوچ کوي چې واقعي زه خو دا ویم چې الحمدلله رب العالمین صفت هغه ذات لري چې د ټول مخلوق رب دی، الله رب دی، نو زه به په زنا کې روزي ګټم. الرحمن الرحیم هغه خدای نهایت مهربان او ډېر رحم کوونکی دی، که زه اوس هم توبه وباسم نو په ما به رحم وکړي. او ورپسې مالک یوم الدین، اوه ډېره لویه ورځ را روانه ده، د جزا او د سزا ورځ ده، د هغې مالک الله دی، هغه ذات چې رب العالمین دی د ټول. هر سړی مانځه کې دا وایي الحمدلله، ټول صفتونه الله لري، کوم الله چې دی رب د ټول مخلوق دی، انسان لا، مارغانو لا، حیواناتو لا، کبانو لا، د ټول مخلوق له روزي الله ورکوي. نو ما خو اقرار وکړه چې الله رب العالمین دی، د ټول مخلوق تربیت کوي. اوس دا رب العالمین پرېږدم او زناکارو نه پیسې والم، په زنا پیسې ګټم، دا مې څه غلطي کړې ده؟ صحیح طریقه باندې سړی مونځ کوي که ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، سړی به ناروا خامخا پرېږدي، خو مونږ په صحیح طریقه مونځ الله ته نه کوو. بیا الرحمن، اوهو الله نهایت مهربان، الرحیم ډېر زیات رحم کوونکی دی، یاره که زه اوس توبه وباسم انشاءالله چې په ما رحم وکړي. مالک یوم الدین، الله د قیامت د لوی ورځې مالک دی، هغه ورځ چې د جزا او د سزا ورځ ده، ستا د ښه بد به الله حساب کتاب کوي تا سره، عملي حساب کتاب. وعدې هلته بیا نشته د قیامت پر ورځ، بیا وعدې نشته، بیا مواخذه د نیول دي او یا جنت ته لیږل دي، بس عملي کار دی، دا جنت ته ورځه پې او دا دوزخ ته ورځه پې. او هغه لویه ورځ، هغه ورځ لا ينفع مال ولا بنون، چې د انسان مال یا د انسان بچي دا انسان ته هېڅ فایده نه رسوي، دغې لویه ورځ مالک هم الله دی. بیا ورپسې وایي اهدنا الصراط والمستقیم، الله ما ته نیغه لاره وښایه، ورست نیغه د جنت لار راته وښایه. اوس دا سوچ کوي او د قیامت دروازې دا سوچ په ذهن کې راغی چې مونځ یې څنګه سلام وګرځو، بس ښځې نیغ مخ پټ که او باید بستامي رحمت الله ته کېناسته، وی باید بستامي زه تا نه یو تپوس کوم، زه پوه شم ستا په مقصد، الله زما زړه ته هدایت راواچو، ما خو ډېره لویه ګناه کړې ده، ما خو داسې شپه په ژوند کې نه ده تېره کړې چې زه په ښه بده پېښه یم چې ما پرې ګناه نه کړې، ما ته به الله دا هر څه وبخي. وی که ته په سچه د زړه نه توبه وباسې بېشک دا بخښنه خو څه کوي، خدای به نور رحم هم در باندې وکړي. هغه ساعت سره جناب هغه ډمې توبه ویستل،
د باندې بستامي په لاس بیعت وکړو او خدای پاک د هغې ښځه نه یو ډېره لویه زاهده او عابده ښځه جوړه کړه. هغه چې څومره په بدعملۍ پیسې پیدا کړې وې هغه ټولې خیرات کړې، هغې ټولې وقف کړې، ختم یې کړې. ناروا او حرامې پیسې ځان سره نه ساتم. لویه عابده زاهده صوامه قوامه روجهداره د خدای په دربار کې ودرېدونکې د رب العالمین جوړه کړه. ولې زړه کې دا رالل چې مالک یوم الدین. موږ به مانځه ودرېږو که نه؟ لاس به اوچت کړو غوږونو په څه مقصد دی؟ لاس ولې اوچت دی؟ تبریه کې ته چې خدایا ما براعت وکړه، بس د دنیا د هر څیز نه زه بیزاره یم. بیا سینه باندې لاس ولې تړئ؟ لاس اویزانده ولې نه؟ دا تا ته ځان ته خپلې زولنې واچولې، پېکړه مې ځان ته واچوله، ځان ته دې خپلې کړی واچولې چې خدای ما درته ځان په خپله وتړه، خپله مې ځان درته وتړه، په خپلو لاسو مې ځان ته زولنې پېکړې واچولې، زنځیر مې ځان ته واچو. او کله سر ټیټی خدای پاک ته په رکوع چې خدایه ګورې که ته ما ته حکم کې دقسې به درته په رکوع کې ولاړ ستا طاقت په ما څه سر ټیټه په ځمکه به دا پوزه خدای ته لګې. یو انسان تا ته وایي شا به ما ته پوزه راکاږه که مړ دي کیم چا ته به پوزه رانه کاږي. نو باید بستامي رحمت الله علیه خدای ته درخواست وکړه او هغې ښځې په زړه کې فورا توبه راله او رب العالمین ته توبه وایسته. نو لکه د خدای نه یره پکار ده او چې کله کې د دغې ورځې یره راله چې ما سره به خدای د قیامت پر ورځ باندې حساب کتاب کوي، زه به الله ته ور مخامخ کېږم، زه به خدای له څه جواب ورکوم. بیا سړی د خواهشاتو تابع نشي جوړوي. حضرت ابو لبابه رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام چې کله د بنو قریظو نه محاصره وکړه، بنو قریظو نه نو بنو قریظه یهودیانو په مدینه منوره کې هغوی په خندق کې لږه غداري وکړه، دوکه وکړه، غزوه خندق غزوه احزاب کې نبی علیه السلام سره د ملګرو ورغی، دې چاپېره ته محاصره واچوله. هغوی خو څه جنګ منګ وکړه خو خوند یې ونه کړ. چې جنګ یې ونه کړ نو بیا هغوی وایي چې یاره یو سړی راولېږه موږ ورسره مشوره کوو. د دواړو جهانو سردار مبارک وی څوک درولېږم؟ وی ابو لبابه راولېږې. دا خو دې صحابي خو د دې یهودو سره یو بوټی ګپ شپ وکړو، ظاهري تعلقات یو بل سره زاړه تعلقات. وی ابو لبابه راولېږه موږ هغه سره لږه مشوره کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو لبابه رضی الله عنه ورولېږه. چې ورویلېږه او وردننه شو نو د یهودیانو دا بچي ته راتاو شو، دا ښځې راتاو شوې او دا ماشومانو په ژړا شو، ورته په دې خپو کې ورته رنګېدل. وی مونږ پوه که تا نه دې لم راوغوښتې چې مونږ په دې پوه شو چې نبي علیه السلام مونږ سره څه کوي، د پیغمبر علیه السلام څه مقصد دی، څه کوي را سره. خو نبي علیه السلام چې دې کله ته نو ده ته یې ویلو چې ګورې زموږ راز فاش نه کوي، خو چې هر څه کوي مشوره سره کوي وکړه ورسره، خو زموږ راز فاش نه کوي. د پیغمبر علیه السلام مقصد دا و چې یا به دوی ایمان راوړي او یا به یې پرېږدم نه وجنم، ځکه دوی څو ځله دویم ځل دی چې دوکه کوي، غداري کوي او دومره مضبوطه سنګینه غداري یې کړې وه چې که خدای د پیغمبر علیه السلام امداد نه وی کړی دا مسلمانان ټول ختمېدل، صحابه کرام یو نه پاتې کېدل. دومره مضبوطه غداري یې کړې، ټول د مکې مکرمې د ګرد و نواح چې څومره کافران و دی ټول راغوښتي د مسلمانانو د مقابلې دپاره. نو نبي اسلام ته وایي چې زمونږ خو دا فیصله ده، خو ګورې پام کوه چې دوی خبر نه کړي. دی چې ورغی هغه ماشومان ورته په دې خپو کې رنګېدل، وایي ته هم دې له راوغوښتې چې ته مونږ پوه کړه چې زمونږ متعلق د نبي اسلام څه فیصله ده. نو د غږ ونه کړه داسې یې کړې وه په دې مری ورته دا ګوته راښکه، مطلب دا چې علالۍ هم پرېږدي نه وجن یا به ایمان راوړی ګنې بس پرېږدي نه. چې دې څنګه د هغوی نه را روان شو نو لکه سوچ راغی اوهو دا هم څه وکړه، ما خو د پیغمبر علیه السلام راز فاش کړ. صحابو کې خو رحم زیات دی، هغې ماشومان ورته وجړل دا مې څه وکړل. نه غلال نه پیغمبر علیه السلام سره خبره مو نه کړه، نه صحابو سره جومات ته لاړ، مسجد نبوي په جړا جومات ته چې لاړ د جومات ستنې پورې ځان کلک په پړي وتړه، پړی راواغېست د کوره، لاسونه یې پرې وتړل او هغې نیغ هغه پړی یوړ او یو چا ته یې راشه ما دې ستن پورې وتړه، ستن پورې ځان وتړ. وایي دا زما خدای سره وعده ده، ما نه ګناه وشوه، ما د نبي علیه السلام راز فاش کړ، تر څو چې پیغمبر علیه السلام زه د دې ستنې نه نیم پرانستې نو زه به د دې نه پاسم. پیغمبر علیه السلام ته چا هله وویل چې صاحب ابو لبابه رضی الله عنه خو دا چل کړی، هغه نه خو لږ راز فاش شوی دی. وایي څه شو؟ وایي تللی جومات کې و، جومات کې ستنې پورې ځان تړلی دی. نو بیا نو هغه وایي چې نبي علیه السلام مې پرانېدي نو هله به ځم کور ته، ګنې که مې نه پرانېدي نو کور ته نه ځم. نو صاحب پرانېده، حضور پاک له خدای ډېره پویه ورکړې وه. هغه وایي ما ته یې خو یې ځان نه دی تړلی، خدای دی یې ځان تړلی، ما له به راغلی نو ما به ورله د خدای په دربار کې بخښنه غوښتې وه نو خدای به معاف کړی و. اوس زه یې پرېښودم او زما نه اوچت لاړه او الله ته یې درخواست ورکړ. اوس خدای پېښه هغه پېښه د خدای کار کې زه ګوتې نه وم. لکه یو سړی یو لاندې عدالت پرېږدي او هغه غټې محکمې ته هغه څه ورته ویلې کېږي سپریم کورټ کې درخواست ورکړي. نو چې سپریم کورټ کې یو سړی درخواست ورکړي نو شیشن یا های کورټ خو د هغې فیصله نه شي کولی.
زه پرېښودم او زما د پاسه لاړ، خدای ته درخواست ورکوه، خدای ته ځان وتړو، زه پرانیزم، زه د خدای مقابله کولی شم. اوس خدای پیش او دی پیش جاړي جناب، او خدای پاک د سجدې لګوي، صرف اودس ماتي له صحابه سپړي، او چې لاړ شي اودس مات کي او بیا اودس وکړي، نو بیا راولي او د جومات ستنې پورې تړي، نه کور ته ځي، نه بچو له ځي، نه ډوډۍ خوري، نه اوبه کي، مکمل پابندي. چې یو څو ورځې تېرې شو، صحابه بیا راغلل نبي علیه السلام پسې، وي د خدای رسول هغه سړی دومره تنګ شو، غږ خو نه کوي، یا خو ځان تړلی تښتي نه، خو زمونږ په اندازه پې پوه یو چې بې هوشه پروت دی، او ممکن ده که یو څو ورځې پې نور یم لوږې تندې تېرې شي، نو د سترګو نظر یم ختمېږي، د نظر یم ځي، نو رحم پې وکړه. نبي علیه السلام ورته بیا هم هغه وایي که ماله راغلی وي نو ما به په هغه ساعت رحم کړی، د خدای په دربار کې به مو له دعا غوښتې وه، الله به معاف کړی. د ځان خدای ته تړلی دی، الله پېښ او کار پېښ، زه د خدای مخې له نه ورځم. چې یو څو ورځې نورې تېرې شوې، رب العالمین قرآن حکیم کې یو څو آیتونه نازل کړل، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله ورسوله. ورپسې آیات دی، ای د ایمان خاوندانو ګورئ د خدای او د رسول سره ټګي ونه کړئ، هغې سره خیانت ونه کړئ. او کم انسان چې د خدای او د رسول سره ټګي وکړله، د هغې نه پسې توبه ویسته، الله به توبه معاف کړي، خو چې دی په نفس دا کار ونه کړي. یو صحابي راورولېږه نبي علیه السلام ورشه پرانیزه، چې هغه ورغې وایي څه کوې؟ وایي ستا توبه قبوله شو پرانیزم دې، وایي نه ما به نبي علیه السلام په خپله پرانیزي. د دواړو جهانو سردار مبارک په خپله ورغې پرانیستل، او هغه ستن اوس هم په مسجد نبوي کې شته، د پاسه په شین خط، هغه ستن خو نشته، خو د کجورې به خو د هغې په ځای بله ستن ده، او په شین خط یې بله لیکلي اسطوانة ابي لبابه، دا هغه ستن ده چې ابو لبابه رضي الله عنه پې ځان تړلی و، دی پورې و، توبه یې قبوله شوې. د چا په زړه کې چې د قیامت یری که نه، او د خدای یری د چا په زړه کې، هغه نه چې ګناه وشي او غلطي وشي، نو په غلطۍ او په ګناه به فخر نه کوي بیا چې دا ګناه مې خو کړه چې مې وکړه، هغه بیا د هغې د معافۍ دپاره او د عفو دپاره او د بخښنې دپاره د خدای په دربار کې بانې لټوي. دا مونږ چې نن آزاد خیال روان یو، پروا هم نشته، مونږ په اصل کې د آخرت پوره تصور نه دی کړی.